الله د ځمکې او اسمانونو د پاچایۍ مالک دی. څه چې غواړي پیدا کوي. چاته چې خوښه شي نجونې ورکوي، چاته چې خوښه شي هلکان ورکوي، چاته چې خوښه شي هلکان او نجونې ګډ وډ ورکوي، او چاته چې خوښه شي شنډوي. هغه ته هر څه معلوم دی او په هر څه قادر دی. هیڅ بشر دا مقام نه لري چې الله له هغه سره مخامخ خبرې وکړي، یا خو د هغه خبرې په وحی یعنی اشارې سره وي، یا د پردې تر شا، یا کوم پیغام راوړونکی یعنی فرښته لیږي، او هغه د هغه په حکم سره هر څه چې هغه غواړي وحی کوي. هغه لوړ او د حکمت خاوند دی. او په همدې ډول ای محمده، مونږ یو روح یعنی قرآن تا ته وحی کړی دی. ته هیڅ نه پوهېدلی چې کتاب څه وي او ایمان څه وي، خو هغه قرآن مونږ یې رڼا وګرځوله چې په هغې سره مونږ له خپلو بندګانو نه چې چاته مو خوښه شي لار ښیو. په یقیني ډول ته د سمې لارې لوري ته رهبري کوي، د هغه خدای د لارې لوري ته چې د ځمکې او اسمانونو هر شي مالک دی. خبردار اوسئ، ټولې چارې د الله خواته ورګرځي.